سامان به مطمئن ان شاء الله چې یو سیس کې فرق وو د هغوی د غاړې باندې ټول سامان دې ماته واپس راوړي د دې به 5 سال موږ ګارانټي ورکوو ګارانټي به دا ده چې دا په ځمکه ګذاره پروا به پرې نه ماتېږي به پرې نه. السلام علیکم، زه یم اسماء اخلاص. امید ساتم چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړ یې. راغلم نن انصاف کراکري الکترونکس ته. زموږ ورور موږ سره ولاړ دی اولس خان. اکثر لا موږ چې مختلف ویډیوز وکړو نو چې کله ویډیوز موږ د دې نه وکړو نمبر هم د دې ورکړو، هغه پیکیج هم دی لګولی چې تاسو ته هغه پیکیج ډېره زیاته واره کوي. خو تاسو بیا چې کله مطلب په کارخانو مارکیټ کې مختلف نور مارکیټونو ته لاړ شئ نو تاسو د هغې نه د پیکیج هغه سامان واخلئ. خو که چېرته تاسو زما په بیهاف راځئ، زما په ترو باندې راځئ او د انصاف کراکري نه تاسو د جهیز پیکیج چې کوم تاسو لپاره لګېدلی هغه اخلئ نو تاسو به د دې لالا سره رابطه کوئ. اولس خان، اولس لالا دا راته ووایئ که نه تاسو بهترین پیکیج کولی دی د غریبانانو دپاره، هغه خلک چې کوم مستحق دی او تاسو د هغې دپاره دومره ارزان پیکیج لګولی دی. په دغه پیکیج را سره خبره وکړئ، په دې راته رڼا واچوئ. ټیک ده. خو رکه موږ به مخکې پیکیجونه لګولو، بعضې ګاګ به غریب ګاګ موږ به ورته 3-4 پټې 50,000 روپۍ برابرې کړې نو ګاګ به ډېر خفه هم شو چې موږ خو غریبي ده، موږ چې 60-70 هزار باندې د کمرې مکمل سامان ولو نو موږ د افر سامان ټول برابر کړو، داسې یو څیز ګټه هم پرې واچوله او نور افر هم پرې ولګوو او تاسو مینوالو تاسو فالوور ته به موږ داسې سامان ورکوو چې کوم څیز کې فرق راغی هغه څیز به زه ورته ټول چینج کوم او ګارانټي به ورکوم، واپس پیسې به ورکوم. دا سامان چې کلو حساب کو دا به ډېر پیسې جوړېږي خو موږ یو افر به لګولی په 60,000 روپۍ، په 60,000 روپۍ کې به دا ټول سامان ورکوو او ټول سامان به په وارنټي کې ورکوو. دې به 2 پرچې ورکوو، یو به وارنټي ورته لیکو او بل کې ورته دا جهیز سامان لیکو. په دې دا ټول سامان به ورته په 60,000 روپۍ کې دې ځینهواله تر هغه سره پورې دینهواله دا کوکر دا سامان دا ټول به پکې راځي. دا سامان چې زه ښیم تاسو وګورئ دا چې څومره هم دلته دا سامان پروت دی تاسو کتلی شئ دغه ټول سامان په جهیز پیکیج کې دی نو تاسو ته به هم دغه ټول سامان په جهیز پیکیج کې ملاویږي. ښه لالا دې کې به څه دې کې به موږ څه شی ورکوو، یو به داسې پیټۍ ورکوو، دا به میلامین کمپنۍ ورکوو، دې کې چورس ماډل هم شته، ګول ماډل هم شته، دې به 5 سال موږ ګارانټي ورکوو. ګارانټي به دا ده چې دا په ځمکه ګذاره پروا به پرې نه ماتېږي به پرې نه، دې به 5 سال ګارانټي وي، دې به مکمل پیټۍ ورکوو، یو به پکې دا کچن پیټۍ ورکوو، ماربل کوټینګ به ورکوو او دا نان سټیک والی دې به 5 سال ګارانټي ورکوو. په دې پیکیج کې یو به 5 پیس پتیله ورکوو چې چا دا خوښ نه دا پتیله سیټ به ورکوو، خو په وارنټي به ورکوو. دا یو هاټ پاټ کولر سیټ به پکې ورکوو، یو به کولر 3 هاټ پاټه به یو استری به پکې ورکوو، دې به 10 سال وارنټي. دا جوسر به پکې ورکوو، دې موټر به 5 سال وارنټي ورکوو. دا چې ډازمنټ او شوبکس به پکې ورکوو، 2 لیمپونه به پکې ورکوو. په دې پیکیج کې به یو سمسو غټ سیټ ورکوو، یو به وړوکی سیټ ورکوو، یو به پکې داسې پمپ والا غټ ترماز ورکوو، یو به وړوکی ترماز ورکوو، یو به 24 غنټې 6 ساعتونو ګارانټي. داسې یو پکې دا ټیم پیس ورکوو، یو به قرآن بکس پکې ورکوو، داسې واټر سیټ آیس کریم سیټ هم پکې ورکوو، چا شیشې والا خوښ نه پلاستیک والا پکې ورکوو، دا کټینګ بورډ والا چاړو سیټ هم پکې ورکوو او دا ټری سیټ هم پکې ورکوو، دا 10 سال وارنټي والا کوکر هم پکې ورکوو، دا باتروم سیټ به ورکوو. دا ټول سامان چې کلو خرڅوو دا به ډېر زیات ګران تمامېږي خو موږ یو افر به لګولی دا ټول سامان به ورته په 60,000 روپۍ ملاویږي او ټول سامان به وارنټي ورکوو. ښه لالا تاسو وایئ چې دغه ټول سامان د وارنټۍ دی که نه، کله چې هم یو څیز د وارنټۍ شي هغې ته بیا ډېر زیات خلک خوشحاله وي. دا چې تاسو دومره بهترین آفر لګولی دی په کار دی چې دغه خلک د آفر نه فایده واخلي او خامخا تاسو ته راشي. که چېرته تاسو غواړئ چې یاره موږ وس نه لرو او داسې یو څیز نشو اخیستلی چې هغه تاسو په زرګونو روپو باندې اخلی نو صرف او صرف په 60,000 روپۍ باندې تاسو راشئ انصاف کراکري ته او دغه په شینواري مارکیټ کې دی اولس لالا سره تاسو رابطه کولی شئ. زه تاسو ته دغه کارډ ښایم، دغه کارډ باندې د اولس لالا نمبر هم تاسو وګورئ، دغه کارډ دی په دې باندې تاسو راشئ نیغ په نیغه او د اسماء اخلاص په ریفرنس باندې راشئ. دې لالا سره خبره وکړئ. واتساپ نمبر ده 0312 80 پېښور کارخانې مارکیټ چې چاته هم دا سامان پکاري موږ سره په واتساپ رابطه وکړي او سامان به مطمئن ان شاء الله چې یو څیز کې فرق وو د هغوی د غاړې باندې ټول سامان دې ماته واپس راوړي. بس تاسو دپاره نور د دې نه غټه خبره څه کېدلی شي چې ستاسو وایي غاړې بنده چې کم یو څیز تاسو دپاره پیدا نه کوله، ښه نه و، د ذمهوارۍ نه و، د وارنټۍ نه و، که نه هغه څیز واپس راولېږئ. همداسې دی لالا بس تاسو سره به انشاءالله رابطه کوي او که بیا هم څوک رابطه کول غواړي او شک لرئ نو په دغې کارډ باندې تاسو راشئ او په دغې کارډ باندې خامخا د اولس لالا سره میلاو شئ او دغې جهیز پیکیج نه فایده واخلئ. ډېره مننه.